نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. یو ملګری وایي چې یاره ماته داسې وظیفه وښیه چې هغه اسانه هم وي او فایدې هم ډېرې زیاتې وي. زما زړه ډېر زیات خفه وي، زما غریبي ده، تنګدستي مې ده، او داسې وظیفه چې کار پکې لږ وي او فایدې زیاتې وي. نو د هغې متعلق څو احادیث مبارکه هغه زه تاسو ته پیش کوم. یو ډېر مختصر عمل دی او ډېر زیاته فایدې ده. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: من قال لا حول ولا قوه الا بالله كان دواء من 99 داء ايسرها الهم. حضرت ابو هريره رضی الله عنه د خپل پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد مبارک نقل کړي چې څوک لا حول ولا قوة الا بالله وایي، دا وایي نو په دې کې دا یو کم سلو بیمارو علاج دی. الله اکبر. د یو کم سلو بیمارو علاج دی. کار چې پس کې لا حول ولا قوة الا بالله کې. او ایسرها الهم، د ټولو نه رکوټې چې کوم یو څیز دی پکې ادنا بیماري هغه غم، د هغې علاج هم په دې کې. تاسو نی کتلې کله کله یو انسان دومره غم کې مبتلا وي چې هغه دې ته تیار شوي چې زه خودکشي وکړم، یا د هغه زړه خفه وي، یا د دې غم د وجې نه کور ته چې داخل چې څه کوي، جګړې کوي. نو بهترین علاج په څه کې دی؟ لا حول ولا قوة الا بالله. دا دی وي. ٹھیک شو جی. دویم نمبر د ابو هريره سے ابن روایت دی. وان ابي هريره رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر من قول لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. چې ته کثرت سره وایه. ابو هريره سے وایي چې ښکلی پیغمبر ما ته وفرمایل چې څه وایه؟ کثرت سره وایه، یعنې ډېر ډېر یې وایه. کثرت سره معنی دا چې تاسو دا ډېر ډېر وایه. ٹھیک شو. څه شی؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. یاد ساتئ، بعض خلکو ته لږ شانتې دې وینا کې مشکل وي، هغې هل علي العظیم نشي ویلی. نو خیر د دې دپاره اسانۍ د خاطره لا حول ولا قوة الا بالله دونه پورې کافي ده. او العلي العظیم دا د دې صفتونه دي. نو که څوک یې ویلي شي خو ډېره بهتره خبره، که نشي ویلی نو کلمات لا حول ولا قوة الا بالله دا وایه. نو څه وفرمایل راته؟ فانها من کنز الجنه. دا کلمات د جنت خزانه ده. سبحان الله. انسان د دنیا د غمونو نه هم لرې کوي، د 99 بیمارو علاج هم دی پکې، او دا د جنت خزانه ده. مطلب دا دی د دې په ذریعې سره به انسان جنت ته داخلي کړي. مزید ورپسې قال مکحول رحمه الله: فمن قال لا حول ولا قوة إلا بالله ولا ملجأ من الله إلا إليه كشف الله عنه 70 بابا من الضر أدناهن الفقر. رواه الترمذي ورواه النسائي وغيرهما. ومکحول رحمه الله فرمایي چې څوک وی لا حول ولا قوة الا بالله ولا ملجأ من الله الا الیه، الله جل شانه به تی اویا قسمه ضررونه لري کی، اویا قسمه نقصانونه بچ کی. څو قسمه؟ اویا قسمه نقصانونه. او ادناهن الفقر. د ټول نه پکې کم څه شي دي؟ فقر، غریبي ده. د دې غریبۍ نه د بچ کېدو دپاره خلک څه کوي؟ شپه ورځې په ځان نیو کړي، او که د شپې ډیوټي راځي، که د ورځې ډیوټي راځي، که سخته ډیوټي راځي، که اسانه ډیوټي راځي، ده ورته غاړه ایښي. د څه دپاره؟ چې زه د فقر نه بچ شمه. نو د فقر نه بچ کېدل هم په دې کلماتو کې دي. په څه کې؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم. او که ورسره یو کس ویلی شي ولا ملجأ من الله الا الیه، نو دا هم ډېره غوره خبره. وعن ابي موسى رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ابو موسى رضي الله عنه فرمایي چې ښکلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ته وفرمایل: قل وی چې داسې وایه لا حول ولا قوة الا بالله فانها کنز من کنوز الجنه
لا حول ولا قوة الا بالله وایا وی دا کلمات دا خزانه د جنت د خزانو نه د دې په ذریعه سره به تاسو کیږي جنت ته به داخليږي الله جل شانه به تاسو ته په جنت کې د دې کلماتو د وجنه ډیر اعلی درجات درکې. رواه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي وغيرهم. د دین علاوه نورم ډیر صحیح ستو کې تقریبا دا حدیث مبارک راغلی دی. دا د جنت دا د جنت خزانه ده او دغه حدیث کې راغله او بیا قسم ضرورونه پکې بچ کېږي او د ټول نه کم ضرر څه شي دي فقر نه بچ کېږي. نو چې د فقر نه بچ خو مطلب دا دی محتاج بني د دې کلماتو د وجه نه. ٹھیک شو جی. او د ابو هريره صاحب نه چا بل روایتو چې د یو کم سل بیمارو علاج دی پدې کې د سو بیمارو یو کم سل بیمارو علاج دی پکې. ٹھیک شو جی. او زه ته وایم د حضرت مفتی صاحب مفتی فرید صاحب رحمه الله دا هغې وظیفه ده. یو کس وایي ما ته وسوسې ډېرې زیاتې راځي او یو کس دا دی چې هغه وایي زه د بس ګناهونو طرف ته مې میلان زیات وي. کله په یو فتنه کې مبتلا شي کله په بله فتنه کې مبتلا شي. الله پاک موږ ټول د فتنو نه وساتي. نو د هغې دا وظیفه ده چې تاسو دا وایي کم سے کم سل ځل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. سل ځلې روی روزانه دا وایي ستاسو نفسانی خواهشات به ختم شي. دا او دا مجرب وظیفه ده. څوک چې دا وایي یو کس ته وسوسې ډېرې راځي. بعضې کس نه وسوسو کې مبتلی یو شل ځل خو هغه نیت تړي نیت مې کړی دی نیت کومه نیت مې کړی دی نیت کومه د هغه نیت نه ختمېږي. هلته کې امام صاحب چې کوم دی رکات ختم کړي د ده نیت نه ختمېږي. یا یو کس چې کوم دی هغه وضوخانه کې ناست وي ټولې ډېګې تشې کړي خو د هغه اودس ونه شي. وایي شو د دې علاج په څه کې دی؟ تشو لا حول ولا قوة الا بالله. او ورسره که څوک دا کلمات وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا هم دعا ده. یا الله زه پناه غواړم په مدد د ستا سره د شیطان مردود نه. لا حول نشته دی بچ کېدل د ګناهونو نه ولا قوة علی الطاعت او نشته دی طاقت راتلل په نیکو باندې الا بالله مگر د الله جل شانه په توفیق سره. دا دې معنی ده لا حول ولا قوة الا بالله اي لا حول عن المعصية ولا قوة على الطاعة الا بالله. چې د ګناهونو بچ کېدل او په نیکو باندې راتلل دا نه کېږي مګر په توفیق د الله جل شانه سره. نو دا خزانه ده. دا کلمات ویلو ډېر پکار دي. او یو کس چې کوم دې دپاره د اودس ضرورت نشته دې دپاره چې کوم دی د ناستې ضرورت نشته د دې دپاره چې کوم دی د جومات شرط نشته. دا ته په کور کې هم ویلی شي په روان هم ویلی شي په سفر کې هم ویلی شي په حضر کې هم ویلی شي اندا چې دا په حالت د جنابت کې هم ویلی شي. مثلا خو تاسو در ذکر په حالت د جنابت کې صرف او صرف قرآن پاک نشي لوستی. صرف او صرف قرآن پاک نشي لوستی. څه دا نور ټول اذکار کولی شي. نو دا هم یو ذکر دی لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. که چا ورسره طاقت وي ولا ملجأ من الله الا الیه دې مو ورسره ووایي. الله جل شانه دې موږ د هر قسم وسوسونه د هر قسم روحاني او د هر قسم جسمانی بیمارونه او د غمونو او د فقر او د محتاجۍ نه محفوظ وساتي.